د پاکستان لخوا د افغان کډوالو ایستلو ته د پخواني ولسمشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر شدید غبرګونونه ښودلي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر لیکلي د پاکستان په پنجاب او سند ایالتونو کې چې له افغان کډوالو سره کوم ناانساني چلند کیږي هغه دوی ته د منلو وړ نه دی. محمود خان اسکزي پاکستان ته په اشاره ډیروي تاسو افغانان دلته راوستل او د اسلام د مجاهد نوم مو ورکړ نن یې شړئ. ښاغلي اسکزي لیکلي چې افغانانو په پاکستان کې په میلیاردونو روپۍ پانګونه کړې ده او د دوی د شتمنیو د ګرځولو اند یې څوک نه کوي. نوموړي لیکلي د پاکستان واکمني په کډوالو چارو کې د ملګرو ملتونو ټولنه او اسلامي امارت باید سره کینی او د دې میلیونونو وګړو لپاره د حل لاره ومومي. هغه ډیروي چې دوی به د دې ناانساني چلند په کلکه مخالفت کوي او د افغان کډوالو د جبري ایستلو په ترڅ کې به د عدالت نړیوالې محکمې ته مرجع ورکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر لیکلي چې که دوی نړیوال عدالت ته ونه رسیږي موږ به له بهر میشتو افغانانو څخه وغواړو چې د عدالت نړیوالې محکمې ته ورشي. محمود خان اسکزي پاکستان ته په اشاره ډیروي چې افغانان ښه او بد نه هیروي. دویم خبر د افغانستان پخواني ولسمشر له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زوره ایستلو او د هغوی د شتمنیو پر ضبطولو خواشیني څرګنده کړې ده. حامد کرزي پر پاکستان غږ کړی چې له افغان کډوالو سره د ښه ګاونډیتوب او نړیوالو اصولو پر بنسټ چلند وکړي. ښاغلي کرزي ډیره کړې ټول هغه لاملونه چې له هیواد څخه د کډوالۍ لاملیږي په ځانګړې توګه په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز باید له منځه یوړل شي ترڅو هیڅوک له هیواده وتلو ته اړ نشي او افغان کډوال په خوښۍ سره خپل هیواد ته ستانه شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.